بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ شپاړسم درس ده. شپاړسم درس کله موږ صفحې ته یو تصویر راولو یا ابجیکټ راولو، نو هغه په څه ترتیب سره راولو د هغې متعلق درس ده، او په هغې متعلق بیا څه کمانډونه دي هغه ټول به انشاءالله لکه څنګه چې د جدول متعلق موږ وویل هغه به دلته تشریح کیږي. صرف د جدول متعلق پرون معمولی لږ کار پاتې و، دلته زه د جدول انتخابوم. نو جدول انتخاب کې یو ملګری یو ورځ پوښتنه هم کوله، موږ دلته عددونه ورکوو، نو فرضاً دلته زه عدد ورته ورکوم، دلته هم د ځم او دلته ورته 1 2 3 عدد 1 2 3 راکړو، داسې پاس هم د ما عددونه په کار دی دلته هم 1 2 3 ورته ورکوو او پاتې شو دا بره خانه کې خو دا خو د چا عنوان نه ده، نو هغه خالي راځي. به هر تقدیر دلته ته اوس که تاسو غواړئ د 2 او د 1 په منځ کې یو خانه زیاته کړئ، د څه شي د 2 او د 1 په منځ کې، نو موږ پرونی درس کې ویلو یو خانه دلته نه اضافه کولای شو. ایبو دلته راته د 1 2 نه بره یو خانه دغه راکړه، را ګوره را زیاته کړه، مخکې ټوټل 3 وي اوس 4 شو، د عدد اتومات واخیستل ځکه موږ صحیح اصولي عدد کار کړی ده. او که دلته د 2 د 3 منځ کې اوس ټوټل 15 کالمه دی، که ته غواړې یو کالم زیات شي نو د دې منځ کې د 2 د 3 منځ کې یو عدد اضافه کول غواړې، نو هغه هم همدلته لاړ شه. نو هغه هم همدلته ځو، موږ دلته ورته وایو چې انزرټ لیفټ یا رایټ، کوم طرف ته چې ته کالم اضافه کول غواړې هغه کلیک کړه، ګوره دلته یو کالم اضافه کړو په دې ترتیب. او بل موږ تاسو ویلو کله کله الټ ونیسو، الټ چې څنګه ونیسو، نو الټ سره فرضاً زه سکیپ وهم زه فرضاً هوم مینو کې او دلته جدول کې کار کوم، جدول دلته یو خانه اضافه کول غواړم یا کالم، الټ به ونیسو. نو الټ کې تاسو ورته وګورئ دلته د موږ تاسو مینو چې د انزرټ نو دې ته ان به وهو، ان سیم څنګه وهل، دلته اوس موږ غواړو په د لی اوټ مینو ته لاړ شو، لی اوټ مینو ته چې لاړ شو لی اوټ ته آی ورکړی ده، نو آی به وهو، آی رښتیا لینک دپاره ورکړی و غالبا ما دغه کوم، لکه زه بیا دلته وهم لی اوټ دپاره جی ال ده، جی او ال، دا جی ال ته چې موږ کله ولاړو اوس دلته دا لیفټ طرف ته خانه اضافه کوي، دا لیفټ ووهه نو اتومات به لیفټ طرف ته کالم دی. دې ترتیب نه تاسو استفاده کولای شئ. به هر تقدیر دا زموږ تاسو دلته ډیزاین کې لږ معمولی کمانډونه پاتې، ډیزاین خو لکه څنګه چې نوم نه ښکاره کیږي، ډیزاین رنګ او روغن ورکول، یو ډیزاین ورکول هغې ته ویل کیږي. ما دا ټیبل سلیکټ کړی ده، دې کې مختلف ډیزاینونه دي، دا راوستل غواړي، دا راوستل غواړي، کوم ډیزاین چې ته اپلای کوې هغه به هلته په صفحه کې تاسو ته همغه ډیزاین اپلای کیږي. فرضاً ما دا اپلای کوم، دا مې راوستل، داسې دي، دا موږ ته صرف هیډر را ده، هیډر دا بره عنوان دا 1 2 3 چې بره لیکلي دي دې راته ویل کیږي، دا د هیډر معامله ورسره وشي یا ونه شي، او د فرست کالم سره دی دا ښي طرف ته دې ته فرست کالم ویل کیږي، دې سره د عنوان معامله وشي یا ونه شي د کالم سره کن، دا دی همداسې ټوټل را دی لاندې راشي، دا په دې کې غالبا دلته تاسو به دقیق متوجه شئ. نو ټوټل را دا ګوره ښکاره شي دلته دا ټوټل را د اخیري را ته ښکاره کیږي، دلته یو خط غوندې ورکړي، لاست کالم دلته دا خط ورته ورکړو، دا د ښکاره شي یا د ورنه کړي، فرضاً د تا په حساب کې دغه دی. نو دا ټول چې دی دا دومره خاص دغه پورې صرف یو ډیزاین پورې تعلق لري، او تاسو که دلته داسې یو ډیزاین جوړ کړئ چې هغه لږ واضحه وي او لیکنه او ډیزاین یې واضحه وي، بیا تاسو ته ښه اندازه لګېدای شي. نو به هر تقدیر اوس موږ ورځو انزرټ مینو ته ځو، انزرټ مینو کې دلته موږ د صفحې ته دا اوس یو صفحه موږ انتخاب کړې، دلته انزرټ مینو کې بیا پکچر اول راغی، بیا دې نه لاندې شیپ دی، شیپ هم ډېر اهم درس انشاءالله هغه به مو وایو. اوس بره انزرټ راغی، انزرټ کې پکچر دی، پکچر مطلب یو تصویر دی صفحې ته ور ورته ویل کېږي. زه دلته دا تصویر فرضاً مکتبه جبریل تصویر دی ما سره، دا تصویر دلته یو خو دا تصویر که تاسو وړوکی فرضاً د امارت مونوګرام دی هغه تاسو راولئ د صفحې په سر کې راولئ یا هغې ته د خپلې خوښې سره ډیزاین ورکوئ، نو هغه په همدې ترتیب باندې تاسو ورکولی شئ. لکه اوس دا تصویر ده، یا فرضاً موږ لیکنه کړې نقشه راوستل غواړو، لیکنې لاندې راولو، لیکنې باندې، لیکنې سره څنګ کې راوستل غواړو، نو هغه ټول په دې دي. نو موږ که پکچر وړوکی کوو دا کونج یې ونیسئ، دا تاسو غټه وړوکی کولی شئ. او بل چې کله دې صفحې ته پکچر انزرټ شولو یعنی داخل شولو، دې سره دغه فارمیټ مینو را پیدا شوله. دا فارمیټ مینو مخکې ټیبل متعلق وله هغه جدا مستقل وه، اوس چې زه په ټیبل کلیک کوم
نو دا به هلته فارمیټ نه وه، هلته لی اوټ او ډیزاین په نوم باندې وه، او دلته فارمیټ په نوم باندې فارمیټ هم رنګ روغن ورکولو ته ویل کېږي. نو دا د تصویر متعلق شو. که زه دلته په ټکس باندې کلیک کوم فارمیټ مې نو به ختمه سي، او که زه بیا دلته تصویر باندې کلیک کوم نو فارمیټ مې نو به را پیدا شي. نو دا فارمیټ مې نو څه بلا ده او دې کې څه کمانډونه دي نه دلته وایي. دا پخواني افیسونو کې هم دا شیان نه و. دا به موږ زیاتره کسانو چې به دې کار ته ضرورت و کوډرا ته به فایل یوارې کنورټ کړو یا فوټوشاپ ته به واړول، بیا به هلته دا فایل لږ کمزوری کړم. زه اوس غواړم دا مکتبه جبریل چې کوم فایل دلته دا تصویر ده دا لیک پیکا کمه، نو زه دلته لاړ شم دا خو ریموف کوي بیک ګراوند ختموي، دلته کنټراست ته لاړ شو. نو کنټراست ته لاړ شو، دلته مختلف نمونې ورکړي دي. که هر نمونه ته وغواړې همغه به هلته پې اپلای کېږي. فرض د اخري زه دلته راوستل غواړم، که ستا داسې هره درجه په کار وله نو په همغه ترتیب دغه تصویر په اصطلاح د هغې رڼایي ور ټینګولی شي، ور زیاتولی شي او ور کمولی شي. که موږ دلته لاړ شو دې باندې به رڼایي ټینګه شي، زیات تیاره به پرې راشي. او که رڼایي ور کمول غواړئ دا نو دلته په دغو مختلف تصویرونه یې دلته ورکړي. او که لاندې آپشن ته لاړ شئ هلته خپلې خوښې سره هم تاسو تغیرات راوستی شئ. به هر تقدیر دا کرکشن دا هغه رڼا د دې زیاتولو برایټنس کمولو زیاتول کنټراست هم ورته ویل کېږي، هغه له دې ځینه تاسو کولی شئ. بیا دوم دا د کلر ده. اوس دې کې مختلف رنګونه استعمال شوي، دا خو نارمل خپل رنګونه دي. که ته غواړې دې کې څه تغییر راولې، فرضاً زه شینوالی دې کې زیات نو اوس ګوره همغه تصویر ده شینوالی پکې ده. اوس که دا کار موږ له اصولي شکل سره کوو او سافټویر په دې کې کاروو، نو دا کار چې اوس په یو کلیک سره وشو، دا کېدای چې موږ په 2-3 غنټو کې په دې ترتیب سره او داسې خوندور ونه کړای شو. نو موږ ځو دلته بیا کلر بل ورته انتخابوو، داسې کلر ورته انتخابوو، همغه ته به واړو. نو که کله تاسو سره یو مونوګرام ما تاسو ته ویل امارت مونوګرام ده یا بل داسې څه شی ده، هغې ته یو ډیزاین ورکول غواړئ، هغه ډېر ټینګ د رنګ یې پیکه راوستل غواړئ، فرضاً پیکه داسې بیکګراوند کې راولئ، د لیکنې شاته یې راوستل غواړئ، نور داسې د یو ادارې نوم لیکل غواړئ، نو هغه په همداسې پکچر کې هلته ولیکل شي او بیا هغه صفحې ته راوستل شي، په هغې باندې داسې کمانډونه اپلای کېږي. اگر چې په دې افیس 2019 کې یا د وروستي افیسونو کې په ټکس باندې موږ دا کمانډ اپلای کولی شو چې د هغه ټکس کم شي، رڼا یې کمه شي، رڼا یې زیاته شي، رنګونه پرې کم او زیات شي. نو همغه اوس موږ پکچر موضوع د بحث ده، نو تصویر چې کله موږ دلته مختلف رنګونه دي دلته انتخابولی شو او هغه رنګ پرې اپلای کولی شو. زه بیا دلته دې نه بیا لاندې افیکټس دي. افیکټس هم همداسې فرضاً دا تصویر به زه بیا افغاني حالت ته چې کله هم چې تاسو اړول غواړئ که نه دا ریسیټ پکچر ریسیټ په افیس پروګرام کې هم راځي، په موبایل کې هم تاسو ته راځي ریسیټ موبایل یا فیکټري ډیفالټ سیټینګ الفاظ راځي. دغه ابتدایي حالت ته کمپیوټر وړي یا موبایل هغې ته وړي. اوس هم دا که زه دا تصویر زه وایم چې یاره دا خو ما دې کې څومره تغیرات راوستل، دا خو یې خوند ونه کړو، تر دې نه خو پخوانی خپل حالت کولو او دلته خو تصویر ما تغیرات پکې راوستل، نو زه به دلته ورته وایم ریسیټ یې کړه، دا بټن چې څنګه ووهم نو دا به ریسیټ شي، بېرته پخواني حالت ته راشي. پخواني حالت ته چې راغلل زه دلته اوس تغیرات راوستل غواړم، مختلف قسمه تغیرات دلته راځي او دا د افیکټ وي، دغه افیکټ له مخې هم تاسو تغیرات دلته راوستی شئ، هغې کې راځي تغیرات. نو دا دلته اوس موږ دا وړوکی نښه غوندې چې ده دې کې دا تصویر ته وایي چې یاره دې نه بل تصویر راوستل غواړم، نو زه به دلته فرام فایل انتخاب کړم یا فرام آنلاین نیټ نه کوم سورس وي هغې نه فایل راوستل، مختلف ځای نه کلیپ بورډ نه یې راوستل غواړي، سکینر نه یا کوم آیکن نه، نو هغه ځای نه موږ تصویر بدلولی شو. دلته لاړ شو همغه تصویر پر ځای دا بل تصویر انتخاب کړو، دا به ختم شي. اوس که غواړو بېرته مکتبه جبریل والا تصویر راولو، نو بیا به لاړ شم دا تصویر به انتخاب کړو، هغه به راشي. نو دا د کلر متعلق کمانډونه دي د تصویر متعلق. بیا تصویر باندې کلیک کړو، دلته تصویر دا یو چې ده دغه څومره چې دي دا شاوخوا چوکاټ ورکوي. دلته وګوره دا چوکاټ مخکې نه ولو، اوس یې ورکړو په اصطلاح. نو دا چوکاټونه مختلف اقسام دي، که ته غواړې چې اوس به تاسو ته واضح ښکاره شي، دا شاوخوا یې چوکاټ ورته ورکړو، باډر یې ورته ورکړو، دا باډر تاسو دې ځینه ورکولی شئ. او دلته مختلف سټایلونه دي، تاسو کته لاړ شئ څومره سټایلونه کتل غواړئ لاندې دلته شته. او که تاسو غواړئ چې دا د باډر کلر رنګ ورته بدل کړئ، نو بیا به دلته لاړ شئ پکچر باډر، دا د باډر رنګ ورته بدل کړئ. زه ورته وایم چې د باډر ته دا رنګ ورته ورکړه، اوس به همغه رنګ ورته ورکړي. او بل دلته ګوره پکچر افیکټس اثرات یا ډیزاینونه داسې ښکاره کېږي، نو هغه دلته موږ دغه کوو. دلته شیډو غوندې ورکوو، شیډو مطلب سوری غوندې،
دا تصویر چوکاټ ته یو قسم سوري ورکوي هغه کوم طرف ته لکه انور سي د پروت وي هغه کله تصویر سور یو طرف ته کله بل طرف ته نو دا ټول موږ دلته نه انتخابولای شو ځکه غواړم دلته پکچر بارډر نو آوټلاین دا آوټلاین ختم کوم به ته عادي حالت راغی او دلته زه غواړم چې یو د دغه نه بارډرونو یو ورته ورکو دلته موږ دا بارډر ورته ورکړو ولکه کمزوري غوندي بارډر ده نو دلته افیکټس په اپلای کوم دلته افیکټس ځکه نه د کې لږ واضح ښکاره کی کته داسې ډیزاین ورته ورکول غواړي همغه یو تصویر ده ګوره کومه تصویر په خپل خوخه یا د کورډرا یا د فوټوشاپ لخوا داسې اړول غواړو ناغه ډیر تکلیف سره راوړي او کله ته موږ دا ډیزاین ورکو ډیر خوندور ډیزاین ورکول کیږي کوم طرف ته تاسو خوخه دلته ورکوي داسې نو زه به یو مثال تاسو ته وایم داسې دوه څلور کیږي نو بیا تاسو خوخه څلور راته کوي او کې شپارس کوي نو دلته یو کمانډ کومه اپلای کو دلته نور هغه متعلق څومره کمانډونه دي او لږ به تاسو دماغ ته حرکت ورکوي او لږ به سوچ کوي ان شاء الله دا یو ځل ذهن کې کینی بیا سړی نه یری دا په مجموع کې دا غمینو افیکټس کوم دي دا ټول تقریبا یو قسم کمانډونه دي دلته وستاسو داسې افیکټ ورکوي دلته مختلف افیکټس دي کنه هغه کوم ځینې افیکټ داسې سره دقیق ورته متوجه نشي درکولای او ځینې بیا داسې دی واضح فرق له نورو سره لري هغه بیا په اسانه سره هغه افیکټ محسوسولای شي دلته فرضاً دا بل قسم افیکټ دی دینه موږ استفاده کولای شو دا ټول دلته مختلف قسم افیکټس دي او دا به تاسو باید یاد کړئ او ورته وګورئ او دا ذهن کې پراته چې فرضاً ماته یو داسې ډیزاین پکار ده فرضاً داسې یو ډیزاین نقشه زه جوړوم هغه کې داسې یو ډیزاین پکار ده داسې یو ډیزاین دا به زه کوم ځای نه راولم نو کوم ځای د به هر څه خپل نمونه لري نمونه تم تاسو متوجه کېدای شي هغه نه استفاده کوئ نو دا نن د پکچر متعلق درس د پکچر هم صفحه ته راوړی ده او سبا ان شاء الله بیا شیپس د شیپ متعلق درس تقریبا زما فکر سره 50% دا درس بالته تکراریږي نو که تاسو الته دغه دا یاد کړئ نو الته هم تاسو استفاده ترې وکړئ بل دا پکچر لی اوټ پکچر لی اوټ کله کله موږ پکچر خاص یو دایره کې بندول غواړو دلته دایره کې بند کړ او که زه دې باندې کلیک کوم دلته ګوره تصویر لپاسه مکتبه جبريل لیکلی هلته سپین خط باندې ټیکسټ راغی نو زه دې کمانډ په توسط باندې یو خدای د هغه تصویر ما دایره کې بند کو یا د چوکاټ کې بندول غواړم یا مختلف ډیزاینونه د تاسو دلته وګورئ د ټولو کې ډیزاینونو کې بندول غواړم خو لغنه علاوه زه فرضاً د تصویر د څه شي ده نو نن سبا خلک خپل ځان عاشقانه دا کمپیوټر کې ګوره نن سبا د چاپ تصویر بالکل اعتماد نه کوي کډیر خاصه تصویر تاسو به دا فکر نه کړئ دا څومره جانانه ځوان ده هغه د خدای ملنګي تک توره قواره به او فوټوشاپ او سافټویر دی هغه کې لیک لاس وهي سری شونډې ځان ته راو باسي پوزه داسې چې غټه پوزه هغه ځان ته نری ګسترګي او وريزي ټول وجود داسې حرکت د جلد پوستکي یا د مخ د پوستکي داسې خاصه ګلدار او ډیزاین کې سړی وایي چې دنیا په هغه یوسف مخه یو نمدای وي او چې مخ یې وویني بیا حقیقتا یې وویني بیا ډېر مردار مخ نو اکثر کسان په فوټوشاپ او دینه تصویرونو نه په ځان باندې عاشقان استفاده کوي او په پروفایل باندې تصویر لګولې او د سه مرد میدان ته وایي چې ولهم دغه د خاصه ځوان هم ده نو هغه بیا داسې تور مخ نیولې نو په دې کې ډېر تغیرات موږ راوستای شو نن سبا سافټویرونه ډېر ترقی کړي په خاص به یو تصویر کې تغیرات راوستل ډېر معمولی تغییر لپاره به ډېر زیات کارونه کول هغه نو وروسته به تغییر راتو اوس خو دا د کمپیوټر ته اتومات وای سری شونډې غواړي کشنې غواړي او کار څنګه شونډې پوزه څنګه پکار ده تصویر او حتی ټوپۍ لباس ورته بدلیږي سترګې بدلیږي وريزي بدلیږي هغه یو تصویر بس ویښته ورته بدلیږي ګیره ورته غټه او زیات وړه تور سپینه خایسته چې څنګه ګیره د پکارو هغه څه ورته لغکیږي نو د سافټویرونو په وجه باندې بيخي هغه حقیقت له سړی نه ورک شي چې اوس دا څنګه کسته یا څنګه قواره ده یا په خورانو په اصطلاح څنګه مشاهده ده نو دلته موږ مختلف دغه لی اوټ همدغه لی اوټ اپلای کوو زه دا یو لی اوټ اپلای کوم دلته هغه دایره ته یا تصویر وروستل او دلته موږ وړه دغه رااله الته لیکلي ټایپ یور ټیکسټ هیر نو دلته زه ورته لیکم فرضاً مکتبه جبريل ورته لیکم نو دلته اگر چې دلته فلان دي تیار لیکل شوی هم ده
نو خو بس دې ځینې موږ هغه مکتبه جبریل لیکلی شو او دا ټیکس هم دې حالت کې لږ غالبا بره پورته مړای شو دا د بره ما وخېجول او بیا خو نور خو زموږ ستاسو عادي کمانډونه دي هماغه په اپلای کوو داسې سلیکشن کوو او بیا فرضاً هوم منو ته ځو غالبا دې کې به فونټ په اپلای کو رنګ ورته بدل کو او نور خو بیا خو زوړ زړې کیسې دي ګوره هسې نه تاسو وایئ چې نو دا فونټ به څنګه بدلو دا فلانی شی به څنګه بدلو خو موږ تاسو مخکې ویلو ته به دلته سلیکشن وکړې او بیا به تغییرات راولې دې فونټ ورته بدلوي دلته تاسو فونټ بدلولی شئ بس چې کوم فونټ تاسو خوښ و هغې ته یې اړولی شئ نو به هر تقدیر دا زه بندوم نو ټیکس متعلق هغه اپشن به ختم شي نو دا زموږ دغه ده پکچر ده دلته ما لیکنه وکړله او هغه هم داسې دایره کې راوستله که همدا فارمیټ منو ته ځو همدې فارمیټ منو کې که دا دغه نو داسې تصویر متعلق کمانډونه راولو نو هغه په همدې ځای کې له همدې ځایه راوستی شو دلته زه یو صفحې ته زه یو بل تصویر راولم نو فرضاً پکچر دی دا تصویر راغی نو دا تصویر چې کله راغی دلته اوس موږ ځو دلته د هغې متعلق څه ټکس دغه وي هغه د څنګه منو کې ښکاره کېږي نو دا صرف هغه د هغې ښکارولو لپاره او دا یو ډېر اهم کمانډ ده دا به دا فرضاً موږ دا مخکې مکتبه جبریل دا جوړ کړی ده مکتبه جبریل دلته بیا پکچر راوستل دا مکتبه جبریل شو دا جبریل تصویر راغی دا ما وړوکی کو دلته اوس د دې موږ تاسو مخکې یو سیل کې یو ټکس موقعیت 9000 راتلی شي دا صفحه ده د موږ زه زومینګ لږ وړوکی کوم دا زموږ ټوله صفحه ده دا ګوره بره سر ده ولاندې تر دې پورې دا صفحه ده نو اوس موقعیت یې موږ دغه کوو پوزیشن دا دی پوزیشن چیرته دا فکس بره سر کې منځ کې راغی لاندې سر کې منځ کې لاندې سر کې چپ لوري ته لاندې سر کې ښي لوري ته او دا د صفحې فکس سنټر کې ته غواړې یو مونوګرام دی تا سره یا یو پکچر دی تصویر دی در سره انځور دی هغه د صفحې فکس په منځ کې راوستل غواړې نو دا دلته صفحې په منځ کې راغی دا خبره ختمه شوه نو دا پوزیشن دی یا موقعیت دی هغه درته تعینوي هماغه موقعیت کې اتومات اوس که ته په خپله اختیاري شکل سره دا دی داسې د ماوس په ذریعه راکشوي سنټر ته یې برابروي یا د ایروسکي په ذریعه باندې رامنځته کوي او ګوره ایروسکي سره یو یاد ساتئ دا ایروسکي یو خاص اندازه ټوپ ورکوي زه چې دا ایروسکي ووهم او که کنټرول ورسره ووهم لږ بسیط حرکت کوي بیا داسې ډېر قوي حرکت نه کوي که کله موږ یو ابجکټ له بل ابجکټ سره جوختوو او برابروي لږ وړوکی بسیط حرکت ورکوو کنټرول به ورسره نیسئ دا ایروسکي نه دی د غشو بټن یې دی هغه به ښي لوري چپ لوري ته دا به تاسو وهئ نو هغې سره هم دا پکچر ته حرکت ورکول کېږي او بل دا دی موږ داسې په خپله خوښه موس په ذریعه باندې او دریم دا د پوزیشن 9 موقعیتونه دي هر موقعیت ته چې ته غواړې دا ډایرکټ هغه موقعیت ته ځي هماغه ځای کې ځای په ځای کېږي بل دا دی دا به انشاءالله مخکې په ډېرو کمانډونو کې راشي ریپینګ دې ته ویل کېږي دا ټکس دغه ده ګوره دلته دوه شیان دي یو پکچر ده او یو ټکس ده دا دواړه سره تقریبا متعارضین دي متخاصمین غوندې دي دواړه یو بل سره سمون نه خوري ځکه فرضاً ټکس غواړي چې پټ نشي او دلته دا پکچر هم نه غواړي چې پټ شي نو دواړو به څه صورتحال یا به داسې ټکس به له پاسه تصویر به لاندې او یا تصویر له پاسه او ټکس به لاندې دا دوه صورته شو او یا به داسې چې بیخي د څنګ او ښي لاس او چپ لاس ته به بالکل ټکس نه وي پورته او کته به ټکس وي او دریم صورت دا ده چې ګیر چاپیره به ټکس وي خو په معمولي فاصله سره او دریم دا ده چې لږ فاصله به ولري نو زه دلته ځم ریپ ټکس ته ځم ریپ ټکس ته چې کله لاړو دلته نو سکوایر ما ورته انتخاب کړی ده ټایټ انتخاب کړی لږ نږدې چې ترو دا تروم ورته انتخاب کړی دا هغه ټایټ پر رقم راځي نږدې راځي نو بل دلته دغه بل دلته ټاپ او باټم د ټاپ او باټم بر او لاندې به راځي او دغه کې به نه راځي بر او لاندې به راځي څنګونو کې به نه راځي او دریم هم د ریپ ټکس کې تاسو ورته وګورئ دلته چې دا بیهایند ټکس ده بیهایند ټکس دا مطلب د ټکس
تصویر شاته لاړ او ټکس په له پاسه راغی. زه به دا اوس تاسو ته ښکاره کېږي دا سره لیکنه په له پاسه راغله او که ته ورته وایې چې نه له پاسه دې راشي ان فرنٹ اف ټکس، دا ټول الفاظ به تاسو یاد ساتئ. نو اوس ګوره ټکس زموږ تاسو لیکنه شاته لاړه، تصویر په له پاسه راغی او دا تاسو له دې عبارت هم په فهمولی شي چې دلته تاسو لاړ شئ چې دا چېرته کوم موقعیت کې. زه ورته وایم چې د دې ټایټ ټیکه، ټایټ مطلب دا دی چې ورته جوخت دی. د جوخت صورت کې کله ناکله موږ غواړو فرضاً دلته ورته وایي ایډیټ ریپ پوینټس، دلته غیر مرئي څو نقاط دي، نو همغه نقاط که موږ بهر ته وباسو دا ټکس به له ځانه وتښتوي. دا اوس موږ دا وتښتول دا ټکس له ځانه له تصویر نه په کوم طرف کې ته غواړې چې ټکس دې لږ ترې وتښتي، نو دا نقاط دا غیر مرئي، دا په پرنټ کې نه راځي، دا به تاسو لږ شاته کوئ او که داسې که غواړئ چې لیکنه دې ورجوخته شي دا بیا د ننې بوځئ، خیر د ټکس ته نقصان نه رسوي دا تصویر ته. دلته یې بوتله ټکس له دې خوا ونږدې شو، نو دا په خپله خوښه هم تاسو کله کله دا ایډیټ کولی شئ. ایډیټ ریپ پوینټس ورته ویل کېږي. به هر تقدیر دلته چې ډېر استعمالیږي، فن سکوایر زیات استعمالیږي، ګیر چاپېره د ټکس ترې خو ګوره دا په هغه صورت کې دا پکچر وړه کوي او که دا پکچر دومره غټ وي چې دا سر او دا سر یې ټول نیولی نو بیا دا سکوایر هېڅ ګټه نه کوي. د سکوایر او د ټایټ او د ترو آوټ د دې ټولو یو قسم هېڅ فرق یې نه وي. نو دلته اوس موږ ورته وایو ټاپ او باټم د بره یې وساته، بره دې وي لاندې دی. ګوره بره هم ټکس ته لاندې هم ټکس ته ښي او چپ طرف ته نشته او پاتې شو همدلته نور کمانډونه دي هغه هم دې متعلق دي، همدا کارونو سره چې ورته وګوري پوهېدای شي. خو تر ټولو اهم دا ده چې یا به ټکس له پاسه وي یا به لاندې وي یا به پورته او ښکته وي یا به ګیر چاپېره ترې راتاو شوی، دغه مهم دی. بله خبره ما بله ورځ هم تاسو ته یو مختصر غوندې عرض کړی و او دلته فرضاً زه شیپ راوړم، دا مختلف شیپ دی، لکه دا شیپ زه راوړم دا یو شیپ شولو او بیا دلته وخت هم په ختمېدو ده، دا بل شیپ ده او دا بل شیپ ده، درې شولو او دا څلور شیپ شو. په دې کې ګورئ تاسو که ورته متوجه یاست زه د شیپ باندې کلیک کوم او نو دا شیپ چې ده تر ټولو لاندې دا یو ده، زه د یو ته دغه مثلث غوندې چې ده دې ته زه وایم چې تر ټولو لاندې لاړ شه، نو دلته برینګ دلته ورته وایي برینګ ټو فرنټ او برینګ فارورډ شاته. دا ګوره دا تاسو بار بار وهئ نو هغه یو نه به دا شاته کېږي. او بل دا دلته د دې مینو موږ مخکې ویلې وه، د دې مینو چېرته راغلم دلته به راځي اوس به راشي. خو به هر تقدیر دې ته دغه کوم ابجکټ چې تاسو انتخاب کړی فرضاً دا یو ابجکټ هم انتخاب کړی دا ټولو نه لاندې ده، زه درته وایم چې برینګ ټو فرنټ راشه، دا ګوره ټولو نه بره راغی. او که زه بیا ورته وایم چې ته بیک ته لاړ برینګ ټو فرنټ راغی او دا شاته لاړ شه بیرته هغې شاته ځي یا بیکورډ دې باندې ځي، نو هغه سینډ ټو بیکورډ هغه ګوره ټولو نه شاته ولاړ. نو په دې کمانډونو او دلته سلیکشن پین دی، موږ ما دا تاسو ته ویلی و دا اوس موږ سره مختلف ابجکټ دي، کوم یو چې سلیکټ کوي دا یو ورځ مخکې موږ درس کې ویلی و، نو دا هم دي او که ته پورته او ښکته وړل غواړې دې په توسط باندې دا یې لاندې وړي یو یې نه یې لاندې کوي او دا یې پورته راوړي. همدغه ابجکټ ګوره انتخاب شوی ده، دا ابجکټ انتخاب شوی ده، نو دې ته زه فرضاً تور رنګ ورکوم او دې ته وایم چې ته شاته لاړ شه، یو نه شاته لاړ بل نه شاته لاړ او ټولو نه شاته لاړ او که یې بره راوړل غواړې دا یم ته ټولو همدغه کارونه موږ دې بیکورډ او فارورډ کې استعمالولی شو. دا الاین ترتیب ورکوي، دا به انشاءالله سبا دا د ابجکټ متعلق راځي او دې کې لږ تفصیل دا هم ډېر ښه خوندور کمانډ ده. مختصر شکل سره به داسې وایي چې فرضاً دا ابجکټ موږ یې کې دی دا مختلف ابجکټ دی او زه دا ټول سره کوم کنټرول بټن نیسم دې باندې مې کلیک کړل، دې تور باندې کلیک شو او دې باندې دې د پورته په یو لاین باندې موږ برابروو، نو دې ته الاینمنټ ورته ویل کېږي. نو دلته اوس ګوره دا ابجکټ موږ افقي پراته دي، نو زه ورته وایم ټاپ یې برابر کړئ، ټول په یو خط باندې رالو او که ورته وایي چې د دې باټم برابر کړه همداسې به همدې کې ورته راځو باټم لاندې طرف یې برابر، نو دا کله د ابجکټو منځ کې بیا د دوی منځ کې فاصلې دي انشاءالله سبا او بیا دې باندې لږ انشاءالله درس به ووایو.
او نور درس خط وخت هم ختمېدو والا ده، که چا څه پوښتنه یې کولی شي په لوی الله مشپار ولا په محافظ و ناصر. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.